حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کو چرته د یو مؤمن په قتل کې د وو اسمانونو او وو زمکو کې چې دا څومره مخلوقات دي دا په ټول شریک شي کنه الله تبارک وتعالى به دا ټول جهنم ته ورتاو کې د یو مؤمن د قتل لوجنه د یو مؤمن په قتل کې د وو زمکو د مخلوقات او د وو اسمانونو د فرشتي کو چرته شریک شي الله به ټول جهنم ته ورتاو بل روایت کې راځي الله تبارک وتعالى فرمایي وی په ما باندې دا تمام دنیا پنا کول آسان دي خو د یو مؤمن قتل لا باندې ګران دي د یو مؤمن بے گناہ قتل نه زدا آسان ګڼم چې دا دنیا ورانه کم خو د مؤمن قتل دا نشم برداشت کولی د یو مسلمان قتل دومره لوی ګناه دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوي چرته یو انسان د یو انسان د بل انسان په قتل کې لږ غونته معاونت وکړو لږ غونته امداد وکړو په ورځ د قیامت چې دی راشي کنه د سترګو په منځ کې به لیکلي ای د الله د رحمت نه امیده ای د الله د رحمت نه امیده لږ غونته امداد څنګه دی لږ غونته کې امداد دی یو سړی د چا په قتل پس روان او تا ته پته و چې دی پسې جنګ لځي هلکه پلان کې چېرته لاړ داسې لاړ یا داسې ورته مونه وایي خو په سترګو ته اشاره وکړي چې داسې تللی دی او دې لاړ هغه انسان قتل کو الله به سره تام جهنم ته ورځي دې قاتل سره الله بیا تام جهنم ته ورځي چې تا د صرف پستر کو په اشاره خو ولې چا غدي لاړ الله اوس خدا قاتل به دومره نه قتل خو به دومره نه قاتلان خو به دومره نه قاتلان دا ښکارا چې داس کې دا خو لیک دي دا به دومره ډیر نه خدا نور قاتلان ګور ډیر زیات دي دا څومره مرګونه چې کېږي کنه د دې پس منظر ګور د دې شاته یا لمس یا به پیغوري یا به لمس یا به پیغوري چا یو بل مؤمن ته لمس وکړله او د هغې لمس د وجې نه هغه لاړ او قتل یې وکړو څنګه چې هغه قاتل دی داسې دا لمسونه کوم قاتل دی دا هم قاتل دی یاد وساته یاد لمس دې کړی وي او هغه انسان لاړ مړی وکړو ګورې تم قاتل دا به نه وایي چې زه ترې خلاص یم کومه سزا چې دغې قاتل له په اور د جهنم کې هغه ستام ده چې ستا د لمس د وجې نه لاړ او هغه قتل وکړو پیغور زموږ په پښتو معاشره کې ته لاړې او چا ته پیغور وکړو او هغه لاړ او د هغې پیغور د وجې نه یو سړی ووجې څنګه چې هغه قاتل دی داسې تم قاتل یې چې پیغور دې ورکړی دی دې باندې ځان پوه کړئ ګوره دا زره ځان نه یم لګیا احادیث مبارکه ونه ته نن سبا لمسې دي پیغورونه دي بس دوه تنه جنګول دي دا بعضې انسانانو ته خو سکون نه ورځي تر څو پورې د جنګ نه اړم کړی هغه بس د هغه ژوند دا وي چې ما چېرته یو دوه تنه په جنګ اړم کړی نو دته سکون نه راځي آرام ورته نه راځي پیغور کول لمس کول دا ګوره ډېره لویه ګناه ده